د کہانی شروعات د ډاکټر کینسن نه کیږي کوم چې په یوې خوشي علاقه کې مړی په بټۍ کې سوځي لګیا وي. دا ټول هغه خلک وي کوم چې د یو ډېر خطرناک وایرس ښکار شوي وي، د یو داسې وایرس کوم چې په دې وخت کې په ټوله دنیا کې خواره شوي وو. ټول خلک په د دغه بیمارانو نه منډې وهلې او هغوی له به د لنډ ورتلو نه هم یېرېدل. خو په دغه ځای کې کیلسن واحد داسې انسان و کوم چې دغه بیمارۍ سره یوازې په جنګ و. وخت سره خلکو ته داسې ولګي چې کیلسن لیونی شوی دی. درې د بجې د سره خبرې اترې ټول خلک بندي کی، حتی چې د کلي نه هم را بهر کی. خو کیلسن خپل مقصد پرېږدي نه. هغه هر ورځ دغه بیمارۍ ښکار شوي خلک ګوري او د سوځولو نه پس د هغوی هډوکي راټولوي او یو عجیبه غوندې شکل ورله ورکوي. په دې کې 14 کاله تیر شي چې اوس دا چاته هم پته نه لګي چې کیلسن ژوندی دی او که مړ دی. بل خوا مونږ سواړه ګورو کوم چې ډېر سخت تېرېدلي وي. په دې کې یو ماشوم بار ته وګوري دې دپاره چې دا روان څه دي. خو په دې وخت کې دغه بیمارۍ ښکار خلک په هغه باندې حمله وکړي او مړه یې کړي. یو هلک د کوم نوم چې جیمي وي د خپل مور طرف ته منډه کړي، خو د هغه مور د ده بچ کولو دپاره ور په ده پسې بند کړي او په خپله باندې دننه پاتې شي چې څه د وجې هغه هم د دغه بیمارۍ ښکار شي. جیمي چې څنګه ځان نه اخوا دېخوا خیال وکړي د څلورو اړخونه بیماران په ده پسې را روان وي. دوی په خپل پوره طاقت سره د پلار اړخ ته ور منډه کړي، خو چې څنګه د پلار خواله ورشي نو پلار د ده د مرستې په ځای باندې دعاګانې شروع کړي. جیمي سخت ویریږي، خو د هغه پلار دې په دې خبره باندې نه مطمئن کولو کوشش کوي وي دا خلک مړه شوي نه دي بلکې خو دوی ځان ته رابللي دي. هغه جیمي له صلیب ورکړي، خو جیمي د هغه خبره ونه مني او په خوا کې موجود په یو وړوکي غوندې کور کې ځان پټ کړي. وخت تېرېږي او دا بیماري تر دې حده پورې خوره شي چې صرف یو څو خلک په دنیا کې ژوندي پاتې شي. کوم خلک چې بچ شوي وو د هغوی اوس ټوله ورځ دا ذمواري وي چې خپل ځان د دغه بیمارانو نه بچ کړي. څه خلکو ځان لا په څه محنت باندې یو کور جوړ کړی وي د سمندر غاړې ته د دې دپاره چې هغه بیماران دلته کې راپسې رانشي. د دغه کلي نه ښار ته تلو راتلو دپاره دوی یو سړک ورته هم جوړ کړی و کوم چې به زیاتره په اوبو کې دننه و. هغه به په ټوله ورځ کې صرف 4 ګنټو له بره راخته، خو بیا هم په اله اسانه باندې به پې څوک نشو تللی ولې چې د سمندر چپې به هر وخت دغلته کې موجودې وي. دا داسې وخت و چې دغه بیمارانو نه د ځان د بچ کولو دپاره دوی سره هیڅ قسمه څه وسله نه وه، بلکې اوس په دوی په خپله باندې د ځان د بچ کولو دپاره الې تیارولې. په دغه کلي کې به چې کوم ماشوم پیدا کېده نو هغه ته به د دنیا په باره کې هیڅ څه پته نه وه، بلکې هغه ته به صرف دا ښودلی کېدل چې دغه بیمارانو نه به ځان څنګه بچ کړي. په دغه کلي کې یو سپایک نومې هلک وي د کوم دپاره چې نننۍ ورځ د حد نه سیوا خاص وي. د هغه پلار جیمي دې تیار کړي ولې چې په دغه کلي کې به کوم ماشوم د 12 کالو شو نو هغه به په خپل مرضۍ باندې یو فیصله کوله چې مخکې به څه جوړېږم. سپایک د خپل پلار د جیمي غوندې د ښکاري جوړېدلو فیصله وکړي، خو د هغې دپاره دله به یو امتحان پاس کولو. هغه خپلې ټولې کیلونې پرېږدي او جیمي دې نه تپوس وکړي ویچاړه دې راغستلې ده او که نه. په دې کې ناڅاپه د بره نه یو څیز په ډېره زوره سره راوغورځېږي کومه چې څوک بل څوک نه بلکې د سپایک مور آیلا وي. هغه د سپایک نه تپوس وکړي ویترین سکول ته ولې نه تللی. د دې نه خبره چې په نن سبا وخت کې سکولونه کالجونه هسپتالونه یو څیز هم نشته دی. آیلا ته چې څنګه دا پته ولګي چې خاوند مې زوی مینډین ته بوتلو واله دی نو هغه د غصې د لاسه لیونی شي او په چغو شي او خاوند ته د زوی نه د لرې د اوسېدو دپاره ووایي. سپایک د مور او پلار د جګړې د ختمولو ډېر کوششونه وکړي، خو حالات اخر د قابو نه بار شي او پلار یې د ځان سره را روان کړي. د کلي ټول خلک د دوی د سلامتیا دپاره دعاګانې وکړي او تر د ګیټه پورې ورسره راشي. یوه ښځه سپایک ته د ټولو قانونو په باره کې ووایي او ورسره د اختیار ورله هم ورکړي وي که چېرې ته راواپس کېدل غواړې نو راواپس شه، ځکه چې که بار یو ځل لاړې نو بیا به خپله مرسته په خپله باندې کې. خو سپایک د راواپس کېدو واله نه ورکولو شي او پلار او زوی په دغه لاره باندې د مینډین په طرف باندې روان شي. جیمي زوی خبردار کړي وي دا لاره صرف د یو څو ګنټو دپاره د اوبو نه بار ته راځي. که چېرې لږ غوندې اندازه درته هم وشوه چې دا په اوبو کې ډوبېدو واله ده نو بیا پې چېرې هم مه ګرځه. ګینې د سمندر چپې به یې ځان سره یوسي. په مینلینډ کې د قدم په ایښودو سره جیمي زوی ته د بیخ د اوسېدو دپاره ووایي وي سترګې او غوږونه د کولو که دا ځای د حد نه سیوا خطرناک دی. سپایک کوم چې د خپل کلي نه په اول ځل باندې بار ته راوتلی ګوري چې د کلي نه علاوه نور هم په دنیا کې څه شته. په لاره کې دوی ته یو بیمار په نظر راشي کوم چې په ځمکه باندې لکه د چندخې ګرځېږي. جیمي زوی ته ووایي وي دا په ظاهره باندې کمزوره دی خو بیا هم ښه پوره خطرناک دی. سپایک په لچېدلو لاسونو باندې پایکس پای نشان ولګوي او په اول ځل باندې یو بیمار مړ کړي. په دې کې د شا د اړخه نور بیماران په دوی باندې حمله وکړي، خو جیمي دومره تجربه کاري چې
چې ټول په ټوله مړه کی. سپایک ته په اول ځل اندازه وشي چې په دنیا کې ښکلو نظارو سره خطرې هم شته دي. په مزل کې دوی یو بل خوشي کلي ته ورسي، په کوم ځای کې چې د انسان خاپونه هم نه وي موجود. جیمي زوی ته وایي ودا کلی زمونږ د راتلو نه مخکې څو ځله خلکو لوټ کړی دی، خو بیا هم موږ له پکې کتل پکار دي کیدای شي سره کار څه سامان راته میلو شي. په دې کې یو یرونکی اواز د دوی غوږونو له راشي کوم چې د یو سړي وي او په یوې کمره کې الټه ځوړند کړلی شوي. جیمي زوی ته وایي دې الټه درې دپاره ځوړند کړی دی چې دوی د هغې بیمارانو ښکار شي. سپایک ترې تپوس وکړي وي داسې به څوک ولې کوي، چې دې په جواب کې جیمي ورته وایي کیدای شي دا د سزا ده یا وارننګ، ولې چې په مینډین کې داسې بیماران هم شته په کومو کې چې لږ غونته عقل لا پاتې دی. دوی چې څنګه مخکې راشي ناڅاپه په یو میدان کې هغه خاص قسمه بیماران ورته په نظر راشي. جیمي زوی خبردار کی او ښه په طریقې سره د نشانې د لګولو دپاره ورته وایي هغه بیماران به دوی پسې په تیزۍ سره را روان شي. خو سپایک دومره یریدلی وي چې په یو باندې هم نشانه ونه لګولی شي او د د لاسه باګ اختیار کی. پلار او زوی په منډو کې په یو زوړ د لرګي په کور کې پناه واخلي او په دې کې په شپه راشي، خو یو بیمار هم هغسې د هغوی په انتظار کې دغلته کې ولاړي. جیمي سپایک له تسلي ورکي په دې خبره ډیر د خو کړل چې را منډه دی وخله، ولې چې موږ سره غشي هم ختم شوي دي. د شپې په وخت کې سپایک په خوب کې ناڅاپه راپاسي، ولې چې هغه یو یرونکی خوب لیدلی. په خوب کې هغه ویني چې د هغه مور آیلا په اوبو کې ډوبیږي او د مرستې لپاره پلار او زوی ته چغې وهي. په دې کې په زرګو هیرنو یو ګروپ د دغې کور خواته تیریږي چې څه د بجې ټوله ځمکه په درزېدو شي. دغه کور دومره زوړ وي چې دغه لږ غونتې درزېدل هم برداشت نه کړلی شي او په مزه په ماتېدو شي. خو له سره حادثې نه مخکې جیمي او سپایک دغه ځای نه ځان وباسي. اوس دوی سره د پټېدو دپاره یو ځای هم نه وي پاتې. جیمي پوه شي چې اوس به هم هغه خاص قسمه بیماران زموږ نه هوښه خامخا وي. ښه فیصله وکړي وي ځان د بچ کولو دپاره اوس موږ سره واحد لاره خپل کلي ته واپس تلل دي. کیدای شي هغه سړک اوس هم لا پوره په اوبو کې ډوب نه وي. هغوی چې څنګه د سمندر غاړې له ورسي نو ویني چې اوبه لا دومره ډېرې نه دي د کوم چې دا مطلب وي که چېرې موږ په تیزۍ سره منډه ووهو نو کیدای شي چې موږ د اوبو د راډېرېدو نه مخکې ځان کلي ته ورسو. هم په دې وخت کې هغه خاص قسمه بیمار کم چې د ډېر وخت لاسه دوی په انتظار و ناڅاپه راپاسي او په حیرانتیا سره کارغان هم ورسره را روان شي. هغه تر دې حده پورې تیزي چې په یو څو منټه کې د دوی خواته راورسي. هغه نه د اوبو پروا کوي او نه د ستړیتوب او سیده په سیده دوی طرف ته را رواني. د خبرېدو سره جیمي او سپایک په پوره طاقت سره د کلي په اړخ باندې په منډه شي چې په لاره کې سپایک راپروزي د څه د وجې چې هغه بیمار دوی ته نور هم رانږدې شي. خو په خوشقسمتۍ سره د دوی د کلي څوکیداران چې څنګه دوی دا چغې ووري د مخه سره د خوبه رابیدار شي او په هغې بیمار باندې حمله وکړي. هغه تر دې حده پورې مضبوطي چې په غشو د لګېدلو باوجود هم هغسې په سپایک پسې را روان چې ناڅاپه یو غشی په زړه باندې وویلي هم په دغه ځای باندې راپروزي. جیمي څوکیدارانو ته د ګیټ د کولا بخلو دپاره ووایي، خو په دې وخت کې د ګیټ په خوا کې موجوده ښځه سخت ویریږي، ولې چې هغې سره دا یره وي هسې نه چې دوی هم د هغې بیمارۍ ښکار شوي وي. کله چې هغوی ته دا پته ولګي چې دوی په مکمله توګه محفوظ دي نو بیا ورته ګیټ کوله وکړي. په دغه شپه باندې د دوی دواړو د صحیح سلامت د راتلو په خوشحالۍ کې د ټول کلیواله جشن منو کړي. جیمي د ټول کلیوالو ته د خپل سفر کهاني بیان کړي او په منځ کې د خپل زوی د بهادرۍ کیسې ورته هم کوي. وي دې را سره په اول ځل تللی او پوره 8 بیماران یې ووژل. په دې وخت کې سپایک ګوري چې د پلار یو ښځې سره د حد نه سیوا په خوشحالۍ باندې خبرې کوي. دا وخت دی چې ته احساس وشي چې زما پلار نه صرف دروغجن دی بلکې زما مور سره بې وفایي هم وکړه. د ده دومره زړه مات شي چې په خاموشۍ سره یې دغه ځای نه پاسي او د سیم په خوا کې کیني. سیم د هغه نه تپوس وکړي وي تا پاټي ولې پرېښودو دلته کې رالې او له ده نه د خپل سفر په باره کې تپوس وکړي. سپایک هغه ته ټوله خبره وکړي خو چې څنګه په مینلینډ کې موجود د اور په باره کې ورته ووایي نو دې په اورېدو سره سیم ترې بل تپوس وکړي وي اور په کوم اړخ باندې را روان و. د سیم یقین نه راځي چې هغه لا تر اوسه پورې ژوندی دی. هغه ته اندازه وشي چې یقینا سپایک څوک بل څوک نه بلکې ډاکټر کیلسن لیدلی دی. هغه کیلسن کوم چې 30 کاله مخکې زما ډاکټر و. سپایک ورته وایي زما پلار خو ماته ویلي دي چې دې دنیا نه ټول ډاکټران مړه شوي دي، دې د وجې ستا د مور علاج هم نشي کېدلی. خو سیم ورته په پوره اعتماد انداز کې وایي چې یو ډاکټر ژوندی دی او د هغه نوم کیلسن دی. په سبا باندې جیمي د سپایک خواله راشي خو دا ځل د سپایک رویه په مکمله توګه بدله وي. هغه داسې لګي چې زما پلار چې زما د مور دا خیال ساتي او مینه ورسره کوي دا ټول یوه ډرامه ده او تپوس ترې نه وکړي په هغې شپه باندې ډاکټر کیلسن سره څه شوي. جیمي زوی ته د ډاکټر
کیلسن قصه شروع کی هته ته وای وکړه چې زه د خوراک په تلاش کې منډن ته تلوم نو غلطه کې ما ډاکټر کیلسن ولیدا دغه په خوا کې په زرګو لاشونه پراتو او دومره سقابوي راغستو لکه چې هغه د جهنم په منځ کې ولاړ دی خو د کیلسن په مخ باندې هیڅ قسمه سیاره ترخه نه ښکارېده هغه نه وړو ته کتل نه زړو ته نه ښځو ته بلکې هر یو لاش په راغستو په بټۍ کې به ورشته مونږ د جسنګو کتل نو عجیبه غونډې مسکې په مخ باندې رااله مونږ ته د نن راتلو د پاره وویل چې څه د بچي زه دومره ویرېدم چې دغه ځای نه مې باګ اختیار کړه هغه شو دا وخت شو او په دې کې 15 کاله تیر شو خو تر اوسه پورې ما دوباره دغه خواته د پرتلو همت اونکه هغه کس خو لیونی دی دې پورېدو سره سپایک له سخته غوسه ورشو پلار ته وایي نو څه چلو شو اوس به مور مونږ مرګ ته پرېږدو ته خو دا وایې چې هغه مړه شي ځکه چې تا ته به یې ازادي میلو شي تا چېرته دا سوچ کړی دی چې په هغې باندې هر ورځ څه تېرېږي په دې سره جیم مې له سخته غوسه ورشي او زوی ته د خولې د راکنټرول کولو دپاره ووایي خو سپایک ودرېږي نه چې په دې سره جیم مې له دومره غوسه ورشي چې څپېړه ترې نه پورته کړي 2-3 ګنټې پس جیم مې ته د خپلې غلطۍ احساس وشي او د سپایک خواله ورشي خو سپایک یې په دیګه باندې ځان نه اخوا کړي او د کمرې نه بار ته روزي هغه په پلار پسې چاړه راواخلي او دمکي ورله ورکړي ویې نه پس نه زما د مور خواله ورنشي جیم مې ترې نه چاړه واخلي خو زوی له سزا ورنکړي او په خاموشۍ سره چاړه ورله واپس په لاس کې ورکړي او د دغه ځای نه لاړ شي په دغه شپه باندې سپایک ټوله شپه سوچونه وکړي چې مخکې به څه کومه په سبا باندې هغه په ګودام کې اور ولګوي او چې څنګه ټول د کلي خلک د اور په مړ کولو کې مصروف شي نو سپایک په چالاکۍ سره خپله مور آیلا د کلي نه بار ته روباسي دې مخکې یو آیلا ورپسې شاته را روانې وایي څنګه هغې ته احساس وشي تر هغې پورې دوی منډنګ ته را رسېدلي دوی چې څنګه په شا باندې وګوري نو د واپسې هیڅ لاره نه وي پاتې او په اوبو کې ډوبه شوي سپایک هغې ته وایي زه دې یو ډاکټر له بوځمه هغه به تا بالکل ټیک ټاک کی آیلا د سخت کمزورۍ باوجود په زوی پسې شاته روانې خو هغه لاره تر دې حده پورې اوږده وي چې په لاره کې د هغې حالت نور هم په خرابېدو شي او ساه خرابېدو سره په پوزې وینه هم راماته شي سپایک سخت ویریږي او مور له د آرام د ورکولو فیصله وکړي په دې باندې شپه شي او دې ټوله شپه د مور د څوکۍ د کولو فیصله وکړي خو دې پخپله هم دومره ستړې وي چې سترګې یې ورشي په دې وخت کې یو بیمار په ټوخېدو باندې د دوی لخته راشي خو یې څنګه د سپایک خواله راشي او په هغه باندې حمله کولو والي ناڅاپه د سپایک سترګې کولو شي هغه ګوري چې د یو بیمار لاش ورسره په خوا کې پروت دی هغه حیران چې اخر دا چا په دومره بېرحمۍ سره مړ کړ خو حقیقت دا وي چې دا آیلا وجلي او په سبا باندې د یاداشت د کمزورۍ د وجې پخپله ته نه هم خیري چې دا کار چا وکړو بل خوا موږ څه فوجیان ګورو په کم پسې چې خاص قسمه بیماران شوي وي او دوی ته نه د ځان د بچ کولو دپاره منډې وخي په منډو کې زیاتره ملګري دوی نه مړه شي او کم چې بچ هغه په یو سورنګ کې داخل شي خو دغلته کې هم هغوی پرې نه ږدي او هغه بیمار په حمله وکړي او دغه ټول په ټوله په بې دردۍ سره مړه کړي بله لخته سپایک د خپلې مور سره هغسې په سفر باندې روانې چې د یو غټ بوت په لیدو سره د آیلا ذهن ته یو زوړ خیال راشي هغې ته داسې ولګي چې زه مخکې هم دلته کې راغلی یم کله چې زه د 7 کالو وم زه خپل پلار دلته کې راوستلی وم د بیمارۍ د وجې لږ غوندې وخت پس آیلا ته وهم را شروع شو داسې ورته لګي چې ما سره دلته کې پلار هم موجود دی هغه خپل زوی سره داسې خبرې کوي لکه چې هغه د رښتیانو پلار سپایک ګوري چې د مور د پوزې نه بیا وینه روانه شوې ده او چې څنګه هغه د وینې د صفا کولو دپاره لاس ور وړاندې کړي د شاته اړخه یو بیمار په دوی باندې راشي چې سپایک یې د مخه سرې ووجني خو په دې وخت کې دته دا هم احساس وشي چې هوشه دغلته کې نور هم بلها بیماران موجود دي مور او زوی دواړه د ځان د بچ کولو دپاره په منډه شي او په منډو کې اخر د پټرول پمپ خواله ورسي هغوی چې څنګه په هغې کې ورداخل شي نو هغه ټول د لوګو نه ډکي تر دې حده پورې چې ساه اخیستل پکې هم مشکل وي په دې وخت کې یو 2 بیماران په دې پسې ور مات کړي او په پټرول پمپ کې را داخل شي دوی داسې ولګي چې اوس ترې موږ څوک هم نشي بچ کولی په دې کې ناڅاپه هغه ټول لوګي اور واخلي او ټول په ټوله پټرول سټیشن د اور د لاسه والوځي چې پکې ټول بیماران مړه شي سپایک او آیلا د درز د وجې راغورځېږي او په سراسي طریقې سره د اور ځان بچ کړي هغوی چې څنګه بار ته روځي نو د سپایک ملاقات ایرک سره وشي دا هغه فوجي کوم چې په هغه ګروپ کې واحد بچ شوی او پخپله هم د دغونتې د انسانانو په تلاش کې ګرځېده ایرک د سپایک نه تپوس وکړي ته دلته کې د څه لپاره راغلی دا تپوس درنه ځکه کومه چې زه په دې علاقه کې اوسېږم منزل دې راته ښایه چې لاره درته اسانومه ایرک ته چې څنګه پته ولګي چې دوی دواړه زما د هیڅ کار نه دي نو په دې سره سخته غوسه ورله ورشي خو سپایک ورته صفه ووایي چې زه مور چېرته هم نشم پرېښودلی خو سپایک پخپله څه دومره بد انسان نه وي او سپایک سره د مرستې کولو فیصله وکړي هغه د
مور را پوګي او په لار کې ایرک ته وای چې په فوج کې دراتلو نه مخکې زه د یو ټک ډرایور وم. خلکو به په موبایلونو باندې سيزونه راغوښتل او هغه به علما کورونو ته ورسول. سپایک دنیا په سترګو باندې نه ولیدلې، درې د وجې دغه په یوې خبرې باندې هم نه پوهیږي. هغه نه ټرک پیژني او نه د موبایل او د انټرنیټ غونډې سيزونه. سپایک ورته وای چې څنګه زما د مور ډاکټر ته وخایو نو ته بیا مونږ سره زمونږ کلي ته تللی شي او د لوګي طرف ته اشاره وکړي مونږ دغه ځای ته ور روان. د څه مزل نه پس دوی د آرام کولو فیصله وکړي چې د آرام په وخت کې ایرک د جیب موبایل روباسي په کم کې چې صرف 1% چارج پاتې وي. سپایک ته وای ویدی ته موبایل ویلی شي په کم باندې چې خلک خبرې کوي، تصویران اخلي او نور هم ډیر څه پکې دي شي. هغه ته د خپل خځې تصویر وخایي چې د تصویر په لیدو سره سپایک ته د پوسو کې ویدی په شونډو باندې څه شوي دي. ایرک په دې سره حیران شي ویسه مطلب دا خو ډیره ښکلې ده او لزان د نور د ښکلېوالي دپاره لږ غوندې اپریشن یې کړی دی. ایرک ته ښکلې ښکاري خو سپایک دپاره دا خبره ډیره عجیبه وي. هغه درته وایي زموږ په کلي کې یوه جینۍ ده، هغه چې کله د سمندر څه خوراک وکړي نو بالکل شونډې یې همدغسې پړسېږي. د دې پورېدو سره ایرک پوه شي چې سپایک په خپل ټول ژوند کې چېرته د ټکنالوژۍ نومې څه څیز نه دی لیدلی. څه وخت پس د ایرک موبایل بند شي او اوس هغه د هیڅ کار پاتې نه شي. په دې وخت کې ایلا په خپله باندې روانه شي په څه د وجې چې ایرک ته څه ناڅه آرام میلو شي. دوی په ځنګل باندې تیر شي او د ریل د پاټلۍ خواله ورسي په کوم ځای کې چې دوی ته د یوې ښځې د ژړا آواز راشي. ایلا د مغز سره دننه لاړه شي چېرته کې چې ویني چې یوې ښځې سره یو وړوکی ماشوم په خوا کې پروت دی. ایرک ورته په چغو شي وي تاسو خو لیونیان شوي یې، دوی دواړه همدغلته کې پرېږدی چې څنګه یې مور بیماره ده داسې به دا ماشوم هم وي. خو ایلا چې څنګه ماشوم راواخلي نو پته ورته ولګي چې په ده کې د بیمارۍ هېڅ قسمه علامت نشته. هغه ښځه چې څنګه په دوی باندې حمله کولو والی د هغې نه مخکې ایرک یې ووژني. په دې سره ایرک له سخته غوسه ورشو د دوی دواړو نه بیل شي، خو په دې کې ناڅاپه یو خاص قسمه بیمار په دوی باندې حمله وکړي او په ډېرې بېرحمۍ سره دوی ووژني. سپایک د ځان د بچ کولو دپاره په پوره طاقت سره په منډه شي، خو هغه بیمار د ده نه ډېر تیز او چې څنګه د ده د وژلو والی په دې کې ناڅاپه د یو ډز اواز راشي چې په دې سره سپایک ته احساس وشي چې عمده ډاکټر کیلسن دی. هغه په خپل ټول وجود باندې مالګه لګولي د دې دپاره چې د وایرس نه محفوظ شمه. کیلسن دغه بیمار خواله لاړ شي او د ایرک کټ شوي سر اوچت کړي او په سکون سره درته ووایي په ده باندې ما د سیمسن نوم ایښودلی، دی د تېرو 3 کالو راسې دلته کې موجود خو چېرې هم نه پې ما حمله کړې ده او نه یې په ما کړې ده. کیلسن سپایک او ایلا ته د دغه ځای نه تلو دپاره ووایي زر تر زره دې ځای نه لاړ شي د دې نه مخکې چې سیمسن واپس په هوش کې راشي. سپایک د کیلسن سره مخکې لاړ شي چې مخکې تلو سره دا په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. هغه ګوري چې په زرګه او هډوکو نه جوړ شوی یو غر د جوړ کړی دی. د سپایک په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي او تپوس ترې نه وکړي وي دا څه دي چې په څه سره کیلسن په خندا شي وي کم از کم چا خو رانه تپوس وکړه که نه. هغه دې له ځان سره دننه بوځي او هغلته کې ده ته دومره لاشونه وښایي چې شمار کول یې مشکل و. کیلسن د ایرک سر په بټۍ کې واچوي چې څه د وجې دغه د کوپړۍ نه غوښه په مکمله توګه وسوځي. دې نه پس هغې صفا کړي او بیا هغه کوپړۍ سپایک له په لاس کې ورکړي او ورته ووایي اوس د ایرک دپاره یو ښځې خوښ کړه. کیلسن ته چې څنګه پته ولګي چې سپایک سره چې په لاس کې لا کم ماشوم دی هغه د یوې بیمارې ښځې اولاد دی او صحیح سلامت دی نو حیرانه پاتې شي. هغه دوی ته وایي چې دا څه د جادو نه کمه خبره نه ده او ورسره دا هم ورته وایي چې ده د ژوندي ساتلو دپاره موږ ته به پی پکاري په اوبو سره به دی د زیات نه زیات صرف 4 ورځې ژوندی پاتې شي. سپایک ورته وایي وي دلته کې ما ته دا ماشوم نه دی راوستی بلکې خپله مور مې درله د علاج دپاره راوستې ده، خو لږ وخت پس آیلا د ذهني کمزورۍ د وجې د خپل زوی پېژنګلو هم نشي کولی. کیلسن ورته په افسوس سره وایي په دې وخت کې ما سره د دې د چیک اپ دپاره هېڅ قسمه سوالات نشته، خو چې تر څو پورې زما تجربه ده نو آیلا د کینسر په آخري سټیج کې ده او په ډېر افسوس سره درته وایي د دې بیمارۍ هېڅ قسمه څه علاج نشته. د دې پورېدو سره د سپایک زړه مات شي او په ژړا شي ته خو ډاکټر یې دا ته ښه بچ کولی شي د دې ناخبره چې د کینسر نوم بیمارۍ هېڅ قسمه څه علاج نشته. آیلا خپل زوی ځان ته رانږدې کړي ورته ووایي د دې خبرې په باره کې ما ته مخکې هم پته وه خو ما تا ته دا رښتیا نه شو ویلی او زه دا غواړم چې دا خبره هېڅ چا ته هم پته ونه لګي او زوی له تسلي ورکړي. د آیلا په درخواست باندې کیلسن سپایک له د نشې ستنو وخي د سره وایي چې هغه په مزه مزه ویده شي. کیلسن هغه پوهه کړي که چېرې دا بیماري نه وه نو بیا خو به له سره څوک مړه کېدل نه، دا یو حقیقت دی او موږ به یې قبلو. له ټولو نه ښه مرګ هغه دی چې انسان په لږ تکلیف باندې مړ شي. کیلسن په ټک زړه باندې ایلالا د نشې دومره مضبوطه ستنو وخي چې د همیشه دپاره سترګې ورله پټې کړي. څه وخت پس هغه واپس راشي چې په لاس کې د آیلا کوپړۍ هم وي. هغه دغه کوپړۍ سپایک له په لاس کې ورکړي د خپلې مور دپاره دی یو ښکلی ځای خوښ کړه. سپایک په لمدو سترګو کې هغه کوپړۍ واخلي او د هغې غر د پاسه یې کېږدي. په سبا باندې هغه خاص قسمه او د کیلسن پسندیده بیمار واپس راپاسي
او چې څنګه په کیلسن د حمله کولو والی سپایک ورله د نشي ستنو وخی چې پس سره هغه بهوش شي. کیلسن سپایک ته وای یو ستاله سره د دې ماشومه د دې زینا خپل کلی د تک پکار دی. ګارد چې څنګه ورکولو کې نو صرف یو ماشوم ورته ملو شي او ورسره یو خط په خط کې لیکل شوی وي ولدي ماشوم نوم ما د خپل مور په نوم باندې ګدلې دی آیلا او خپل پلار ته پکې دا هم لیکلی وي چې زه ټیک ټاک یم د جړه هیڅ ضرورت نشته یو ورځ زه په خپل باندې راځم. هغه ورته دا هم وایي چې ډاکټر کیلسن لیونی نه دی بلکې یو نیک انسان دی کوم چې ما سره ډېره مرسته کوي. د خط په کتو سره د جمي د سترګو نه اوښکې روانې شي او فوراً خپل زوی سره د ملاوېدو په کوشش کې لګیا شي خو د هغې پورې اوبه واپس بره راختلي وي. هغه ته داسې ولګي چې کیدای شي زه به خپل زوی سره واپس چرې هم ملو نشم او سپایک یک یوازې سفر کوي لګیای. هغه د سمندر په غاړه باندې ځان لکه بان پخی چې په دې وخت کې یو بیمار په حمله وکړي او سپایک په اولني گزار کې راوغورځي خو دغلته کې دا یوازې نو و دغلته کې نور هم راشي. دې دا غوینه په منډو کې د بندي دروازې خواله ورسي چې په دې وخت کې یو کس دل आवाज ورکي وستا نشانه ډیره خدا خو ته په یوازې باندې دا ټول چر هم نشي ختمولی مال باستا مرسته کول پکاري. په دې کې دغلته کې سخلک راشي او په ډیر بیرحمۍ سره هغه ټول وجني. دا غوی لیډر خکته راشي او سپایک سره لاس ملو کی. هغه کس دته خپل نوم جمي وای چې پس سره دته پته ولګي چې دا هغه ماشوم دی کم چې زما مور بچ کړو او اوس د ټول کلی مشرته نه جوړ شوی دی. دته پته ولګي چې په دغه آتش کالو کې زمون کلی په مکمله توګه بدل شوی دی او اوس سپایک هم دغه کس سره په ګروپ کې شامل شي. په دې کہانی کې به مخکې څه کیږي د دې پته به موږ د دې فلم په پارت 2 کې کیږي. تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای.